السلام علیکم، هیله ده چې ټول به روغ جوړ وئ. پنځم درس دی. نو لومړی د ګرامر برخه ده. سبجیکټ او ابجیکټ باره کې خبرې کوو چې سبجیکټ څه شي ته وایي، ابجیکټ څه شي ته وایي. سبجیکټ معنا فاعل یا د عمل ترسره کوونکی، یعنې څوک چې یو کار ترسره کوي هغې ته موږ فاعل یا سبجیکټ وایو. لکه زه کرکټ کوم، کرکټ څوک کوي؟ زه یې کوم، زه پکې څه شی شو؟ سبجیکټ شو. نو اوس انګلیسي تعریف ته وګورئ. The doer of an action is called subject. د یو عمل کار کوونکی ته سبجیکټ وایي. The doer of an action is called subject. د یو عمل ترسره کوونکی ته سبجیکټ وایي. لکه څنګه اگزامپل ته وګورئ. امید ډرایوز ا کار. امید موټر چلوي. څوک موټر چلوي؟ امید. امید پکې څه شی شو؟ سبجیکټ شو. یا سجاد رایټس ا نوٹ. سجاد یو نوٹ لیکي. نو دا کار څوک ترسره کوي؟ لیکل څوک کوي؟ سجاد لیکي. نو سجاد پکې څه شو؟ سبجیکټ. ولې؟ ځکه چې موږ تعریف کې ویلي چې د doer of an action is called subject. د عمل ترسره کوونکی ته subject وایي. راځو بل تعریف داسې ده چې a word which begins a sentence is called subject. A word which begins a sentence is called subject. هغه لفظ ښه اذان دې وشي بیا نور درس ورته وایو. ښه موږ وایو چې a word which begins a sentence is called subject. په کومه کلمه باندې، کوم لفظ باندې چې جمله سټارټېږي، شروع کېږي، هغې ته سبجیکټ وایو. لکه احمد is a good boy. احمد ښه هلک دی. دلته جملې په څه شي باندې سټارټ شوې ده؟ بګین شوې ده په احمد باندې. نو احمد پکې څه شی شو؟ لهذا دا سبجیکټ یا فاعل شو. راځو ابجیکټ ته چې ابجیکټ یا مفعول څه ته وایي. په چا باندې چې کار ترسره کېږي هغې ته ابجیکټ وایي. څوک چې کار ترسره کوي سبجیکټ، په چا چې کار ترسره کېږي ابجیکټ. لکه زه مڼه خورم. زه پکې څه شی شو؟ سبجیکټ. ولې؟ زه کار ترسره کوم. په چا باندې کار ترسره کېږي؟ جوړ کېږي مڼه باندې. مڼه پکې ابجیکټ شو. انګلیسي تعریف ته ګورئ. The receiver of an action is called subject. The receiver of an action is called subject. For example, I am eating an apple. زه یوه مڼه خورم. I پکې سبجیکټ شو، ایپل پکې object شو. نجیب writes a note. نجیب writes a book. نجیب کتاب لیکي. book پکې object شو، نجیب پکې subject شو. د لغتونو برخه ده. اولنی لغت ده اګو. اګو AGO. اګو معنا مخکې. agree معنا موافق. agree معنا موافق. زه تاسو سره موافق یم. agreement معنا تړون. ahead معنا مخ په وړاندې. هوا. یو ځل بیا ورته وګورئ. اګو معنا مخکې. اګري معنا موافق. agreement ahead air. د جملو برخه ده. بدنې جملې دي. لومړنۍ جمله ده this is not your business. مطلب دې کې ستا څه یا دې کې ستا څه کار ده، دا ستا کار نه ده. this is not your business. او I go to toilet. زه کموډ ته ځم. نو نن ورځ مو سبجیکټ او ابجیکټ وپېژندل چې د عمل کار کوونکي ته سبجیکټ وایي. د doer of an action is called subject. په چا چې کار ترسره کېږي هغه ابجیکټ ده. The receiver of an action is called object. لکه I am eating an apple. زه یوه مڼه خورم. I پکې سبجیکټ شو ځکه چې کار یې ترسره کړه، او ایپل پکې object شو ځکه چې کار پې ترسره شو. پنځه لغات او 2 دانې. تر سبا ښې چارې. پاک الله مو مل. بای. له کتلو مو مننه. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.